خلکو ته وایي چې سندل خو ما جیل ته نه نکړه خو ویډیو دی واچه زه نه یم نه لاړه زه انویسټیګیشن دی پر لاړم روزې ښه تېرې شلې ملګرې مې جوړې شوې نک روزې مې ولګول هغه ځای کې ټیک ټاکر سندل خټک د حریم شاه شخصي ویډیوګانې شیر کول او جیل ته د تللو تورونه بې اساسه وبلل. سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ټیک ټاکر سندل خټک د حریم شاه شخصي ویډیوګانې شیر کول او جیل ته د تللو تورونه بې اساسه وبلل. د پاکستان مشهورې ټیک ټاکر سندل خټک ویلي چې حریم شاه په سوشل میډیا د هغې د نیول کېدو په اړه غلط پروپاګند کوي په داسې حال کې چې د هغې تورونه سم نه دي. پېښور پریس کلب کې رسنیو سره په خبرو کې سندل خټک وویل د افشا شوي ویډیو کیس کې جیل ته نه ده تللې بلکې د هغې مقدمې پلټنو لپاره تللې وه چې پکې حریم شاه تور لګولی و چې په ژوندۍ بڼه ویډیو کې ورسره بد سلوک او غلطي خبرې کړي دي. سندل خټک وایي چې په جیل کې تېرې شوې 4 ورځې ډېرې ښې تېرې شوې هلته مې نکریزي لګولي او نورې ملګرې مې جوړې کړي دي په داسې حال کې چې د حریم شاه پر ضد به وروستۍ حد ته ورسیږي ځکه د هغې په وینا حریم شاه یې پر کورنۍ تورونه لګولي دي. بلخوا پېښور پریس کلب کې د سندل خټک مور شمیم خټک رسنیو ته وویل چې د حریم شاه او سندل خټک ترمنځ د تېرو 3 کالو راهیسې اختلافات روان وو. هغه تور پورې کړ چې یوه ورځ حریم شاه د سندل خټک کور ته راغلې وه چې ناروغه وه. د ناروغۍ له امله د سندل خټک ویښتان او حالت خراب و. حریم شاه په همدې حالت کې د سندل خټک عکس اخیستی و او وروسته یې سندل خټک ته ګواښ وکړ چې دا تصویر به په سوشل میډیا وایرل کړي. هغه وویل سندل خټک ځکه ویرېده چې په ټولنیزو رسنیو کې میلیونونه فالوورز لري او که د هغې انځور وګوري نو له ویښتانو پرته به د هغې په اړه څه ووایي پرته له دې چې د اختلاف بل لامل نه لري. یاده دې وي چې ټیک ټاکرې حریم شاه د بلې ټیک ټاکرې په ملګري سندل خټک تور لګولی چې په انټرنیټ یې د هغې بې شرمه ویډیوګانې خپرې کړي دي.